سلام ستړي مشه ستاسو په مړه ګرځوم د نن ورځو لنډو خو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. ولسمشر غني د کرونا وایرس مخنیوي په موخه هرات ولایت ته 400 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې دي. نوموړي نن د هرات ولایت اوسیدونکو ته د یو ویډیویي پیغام په ترڅ کې ویلي د کرونا ناروغي د څېړنې او مخنیوي لپاره به یو لوړپوړی دولتي پلاوی هرات ولایت ته واستوي. عمران خان وایي افغان سولې برخه کې د پاکستان رول باید وستایل شي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د ولسمشر غني پر خبرو غبرګون ښودلی دی. عمران خان وایي د سولې په برخه کې اوسنی پرمختګ د پاکستان له همکارۍ رامنځته شوی دی او افغان حکومت ته پکار ده چې د پاکستان د رول ستاینه وکړي. د عمران خان په خبره د افغان حکومت او امریکا پر کړنو لږ څه تم کېدل پکار دي چې دوی په 1900 کالونو کې په جګړو افغانستان ته ثبات او سوله رانوسته. تر دې مخکې ولسمشر غني ویلي و چې طالبان د پاکستان سره اړیکې پرې کړي او په دې توګه د ثابت کړي چې دوی خپلواک دي. خلیلزاد وایي داعش پر ضد د طالبانو د بیان هرکلی کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په افغانستان کې د اسلامي دولت نومي داعش ډلې پر وړاندې د طالبانو د ژمنو هرکلی کړی. زلمي خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي زه د طالبانو د اعلامیې چې د داعش غندنه کوي او په افغانستان کې د داعش د استخدام تمویل یا روزنې د هڅو د مخنیوي ژمنه کوي هرکلی کوم. دا د القاعده او نورو ټولو هغو ډلو چې متحده ایالاتونو یا متحدین یې ګواښي په ضد د طالبانو عمومي ژمنې یعنې زموږ موافقتنامه کې ښایي. د کرونا وایرس مخنیوي لپاره افغانستان کې د اوربند غوښتنه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا ویلي هر وګړی له کرونا وایرس نه د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند وشي. ښاغلي کوبیا همداراز سپارښتنه کړې چې پر مرستندویو توکو د مالیه ختمه او اغېزمنو سیمو ته د بشپړې لاسرسي او امنیت تضمین دې وشي. ولسمشر غني وایي غنم او غوړي بازار ته وړاندې کوو او بیې کنټرولوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان د لومړنیو خوراکي توکو له کمښت سره نه دی مخ او له هند یې 15,000 ټنه غنم نږدې وخت کې را رسیدونکي دي. ولسمشر غني هم د سه شنبې په ورځ یو ویډیو پیغام کې له افغانانو وغوښتل چې پر ګنګسو باور ونه کړي چې د ناروا ګټو ترلاسه کولو لپاره یې کوي. ډېرو خوږو قدرمنو لیدونکو دا و د نن ورځې لاندې مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې.